ځکه روژه دا په ټولو میاشتو کې الله تعالی ډېره بهترین میاشت پیدا کړې ده. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث دی چې دا د ټوله کال زړه دی او دا نور 11 میاشتې د دې مثال د اندامو دی. او د انسان په بدن کې چې کله زړه سالمي نو بیا اندامونه ټول سالم ورسره ګرځي. او خدا نه خواسته که په زړه کې خرابي راله، که په زړه کې بیماری راله، که په زړه کې ناجوړي راله، بیا ټول اندامونه ناجوړه بلل کېږي. د هغه رقم که پر انسان باندې دا میاشته په عبادت کې تېره سوه، په ښو اعمالو کې تېره سوله، بیا خو الله تعالی د ټوله میاشتو 11 میاشتې کې نورو کې د ښو عبادتو د ښو اعمالو توفیق انسان ته ورکوي. او که چیرې په دې میاشته کې د سړي څه خرابي راله، د انسان زندگی په ګناه کې راله، د انسان روژه په لاپروایي او په غفلت کې راله، بیا 11 میاشتې د ګناه څخه د راګرځېدلو څه ګارنټي نه وي. بیا به هغه نور 11 میاشتې هم د غریب په ګناه کې راځي. ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې د ټوله کال زړه دا روژې میاشته ده. حضرت مجدد الفسانی رحمه الله لیکلی دي چې د دې میاشتې د الله په رحمتونو کې مثال د دریاب دی او د نورو میاشتو د دې په مقابل کې مثال د ساس کې دی. لکه ساس کې د دریاب په مقابل کې ډیر کم معلومیږي او دریاب د ساس کې په مقابل کې ډیر زیات معلومیږي. په دې میاشت کې چې کوم رحمتونه الله تعالی پر دې بندگانو باندې راستی هغه په مثال د دریابونو دي. او په 11 میاشت کې چې د بندگانو پر طرف کوم رحمتونه د الله تعالی راځي هغه په مثال د څاڅکو دي. نو د دې میاشت رحمت د نور میاشتو د رحمت په مقابل کې ډیر زیات دی. ما په تیره جمعه کې دا خبره کړې چې حضرت ابو سعید الخدری رضی الله عنه روایت را نقل کړي. هغه وایي چې کله د روژې اوله شپه راله د اسمان ټولې دروازې خلاصې دي. بس د روژې در اخرنۍ شپې پورې د اسمان ټولې دروازې د دې خوا د انسانانو عبادات الله تعالی ته ورپورته کېږي، د هغې خوا د الله تعالی رحمتونه په شپه ورځ کې راشو کېږي. او چې کله د روژې مبارکه میاشت راله د جنت ټولې دروازې خلاصې دي. چې کم چاته الله تعالی په دې میاشته کې مرګ وله ورکوي چې صرف صاحب ایمان د حدیث د الفاظو صدا دی چې دا سړی سیده جنتي دی. ځکه د هغې چې کم قبر ته ورشوه سو هغه قبر بیا جنت دی. ځکه دا میاشته دا د الله تعالی د رحمتونو میاشته ده او دا د الله تعالی د برکتونو میاشته ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک دی ان لله تبارک وتعالى فی کل لیلة و یوم عتقاء من النار. الله تعالی په دې ورځو او شپو کې هر ورځ او هر شپه ډېر انسانان د جهنم د روژه مات پر وخت انسان